بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن منګه زو د لغمان ولایت نه کامې ته د شیخ خوراک دپاره هلکانو کوم خوا روانه سئ؟ کامې چکر ته لغمان نه کامې ته زو شریخ دپاره شریخ ورو. دا د زیارت سیند ده او زمونږ کلی هم ده. د دې ځای نه موږ حرکت کوو لغمان بازار ته ځو. بازار نه همغسې بیا ځو قرغیو ته. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د کامې شریخ ډېر نوم لري او ډېر خلکو ته روان دي سیلانیان. نو زه کله نه وم تللی، نو نن له ما سره اوسئ، ویډیو وګورئ تر اخره. د لغمان نه کامې ته د څونه لاره کې سیندونه راځي او ښکلي ښکلي ځایونه راځي. نو زه باید تاسو سره شریک کړم. دا د کلکوټ منطقو ته ورسېدو اوس. همدارنګ د لغمان ولایت نه تر قرغیو پورې اوس قرغیو ته روان یو. بیا د هغه ځای نه ځو چارباغ ته، چارباغ نه بیا همغسې ځو جلالاباد ته، جلالاباد نه بیا کامې ته. نو په لاره کې د لغمان ښکلاګانې وګورئ. ډېر ښایسته شین لغمان دی او له موږ سره اوسئ او ښکلي ښکلي ځایونه تر څو چې موږ خپل اصلي هدف ته ورسېږو د شیخ خوراک دپاره. دا ماما شریخ ډېر مشهوره ده په کامې کې او د شریخ بنسټګر دی. کامې کې اول ځای هم د ماما جوړ کړی او ډېر مشهوره شریخ ورکوي. نو دوستانو تاسو سره به نن د کامې شریخ د ماما شریخ شریک کو. دا د قرغیو پل دی او د قرغیو ولسوالۍ ته ورسېدو. دا یې سیند دی. دلته هم ډېر خلک چکر دپاره راځي. د لغمان هر ځای ښایسته ده. دا د قرغیو بازار دی. د قرغیو بازار نه اوس چارباغ ته روان شو. دا د چارباغ بازار ته ورسېدو. دلته د دې جلبۍ ډېرې مشهوره دي. چارباغ نه حرکت وکړو. دوستانو چارباغ منطقې دي. دا دلته ډېر زیات حاصلات کېږي. سبزیجات، ټول سبزیجات کابل ته ټول د هندوز نه وي. هر رقم سبزي دلته کېږي. دا ډېر ښایسته سبزي ځای دی. دا د چارباغ د بیس منطقې دي. دلته دوه لارې دي. یو درونټې ته تللی ده دا لاره، او یو چې ده جلالاباد ته تللی ده. موږ هغه جلالاباد لارې باندې حرکت وکړو ځکه چې هلته ډېر بیروبار ده. جلالاباد ښار باندې موږ شارټ کټ دې لاره دا دا جلالاباد ورسېدو. دا منغره بازار ده. دا نو اوس د منغره بازار نه حرکت کوي. نو د لغمان او د هغه ساحې خلاصې شوې. د جلالاباد څخه شروع شوه. اوس د جلالاباد نه روانه شوو کامې ته. او دا د
لاره چې وه دا سر ته تللې ده او بل خواته کامې ته تاو شلو کامې ته. نو دا د کامې بازار دی او دا د اسماعیلیون کور ده او ځای ده. نو دا د کامې پل ته ورسېدلو، د کامې سیند ته. د کامې پل ده او ډېر ښایسته ځای ده. اوس نو موږ کامې کې یاستو او د ماما شیریخ ته روان یاستو. نو د کامې ښکلاګانې وګورئ. دا هم ټول شیریخ د شیریخ ورکولو ځایونه دي، خو د ټولو کې مشهوره چې د ماما شیریخ ده چې موږ هغه لږ لرې ده، موږ هلته روان یو. اګر که دومره ښایسته ځای نه ده خو شیریخ یې مشهوره ډېر ده. زمزم سپیشل د کامې شیریخ، دا د زمزم ځای دی. د دې شیریخ والا ځای خو ډېر ښایسته دی، خو شیریخ یې موږ نه ده خوړلی، خو د ماما شیریخ ته روانه شو ځکه هغه ډېر مشهوره دی. دوستانو د نورو ویډیوګانو دپاره د لغمان او د نورو د افغانستان د ښکلاګانو دپاره د ځایونو دپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ. نو زموږ چینل کې تاسو ته اکثره د افغانستان څخه ځایونه تاسو ته ښیو. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې ویډیوګانې هم تاسو ته ورسېږي. دا یو بایسکل والا او ډېر ښایسته بایسکل یې جوړ کړی و. نو دا هم موږ تاسو ته وښوده. دا ورسېدلو د ماما شیریخ ته. نو اوس به له موږ سره وګورئ د ماما شیریخ چې ډېر زیات مشهوره ده او لیست لیکي. د لیست له مخې نه بیا ستا نمبر راځي، تقریبا نیم ساعت کې د نوبت راځي چې تا ته شیریخ ورسېږي. د کامې شیریخ بنسټګر استاد همایون ماما، دا یې لوحه کې هم لیکلي دي او دا شیریخ تقریبا 10-12 نفره شیریخ تیاروي او بیا یې ماما په خپله قابونو کې تولیدوي. دا یې ځای دی د اوبو په سر یې ځایونه لیکلي دي خلناز د شیریخ لپاره. نو ډېر زیات ګریباري، نو اکثره خلک نیم ساعت انتظار کوي چې تر څو شیریخ ورسېږي ورته. نو دا یې بل ځای دی. درې ځای جوړ کړي دي، یو د اوبو ده او یو دغه جلګه ده او دوستانو نن زمونږ د شیریخ د خوراک ویډیو پای ته ورسېده. نو تاسو هم کولی شئ چې هر وخت کامې ته لاړ شئ، د افغانستان ښه ښه ځایو ته لاړ شئ، چکر وهئ. نو نننۍ ویډیو پای ته ورسېده، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ویډیو سره. ښه وخت ولرئ، الله په امان. مننه ستاسو د لیدو نه.